ما دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې یو ایجوکیشنست ما ته موقع راکړې ده او موږ په یو ټاپک باندې ډسکشن کوو. د ټول نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم او دویم تاسو نه پوښتنه دا کوم چې ستاسو بنیادي تعلیم پسې کې ده، یعنې ماسټر ډیګري یا پروفیشنل ډیګري ستاسو پسې کې ده او اوس تاسو سکول چلوئ، نو آیا د هغې ډیګرۍ د دې ایجوکیشن سره څه مناسبت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه او زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زما سره خبرو کولو موقع موږ له راکړه. زما بنیادی تعلیم چې دی ما پټرولیم اینډ ګیس انجینیرینګ کړی دی او اوس چې دی د تعلیم سره وابسته یو د ماشومانو په تعلیم او تربیت باندې کار کوم. ماشاءالله. نو دا ډېره عجیبه خبره نه ده چې پټرولیم اینډ ګیس یا پټرولیم انجینیرینګ په کار دی چې تاسو د پټرولو په یو غټه کمپنۍ کې چیف انجینیر وې او په دوبۍ یا په سعودي یا په ګلف کې تاسو ماشاءالله مزې کولې، نو چې تاسو هغه کوو نو هغه مو ولې کوو او چې بیا هغه مو پرېښود او د ایجوکیشن ته راغلی، نو ایجوکیشن ته ولې راغلی؟ بنیادي طور خبره دا ده موږ چې کله په سکول کې سبق وایو نو اکثر د مور پلار د طرفه یا د معاشرې د طرفه یا د سکول د طرفه زموږ یو دوه فیلډونه په هغه وخت کې ډېر دغه چې میډیکل او انجینیرینګ او ایرفورس آرمی دا پکې هم و. زما خپله خواهش دا و چې زه ایرفورس ته لاړی. زما په اتم کې بیا نظر کم و نو ما ته خو پته ولګېد چې ایرفورس ته خو نشم تللی. زه سلک ډېره ګزاره په میتھمیټکس کې کوله، د انجینیرینګ چاپ را باندې ولګېدو، موږ یې بس انجینیرینګ ښه دی، موږ هم انجینیر جوړ شو. بیا په کالج په ټایم کې ما ته دا اندازه وشوه چې زه غواړم چې زه اردو لټریچر سره زما ډېر شوق پیدا شو، بل د وکالت سره. خو زما مور وی چې نه د وکیل پیسې حرامي، تاسو به وکالت نه کوئ. او د اردو لټریچر ما د یری نه په کور کې ویلی نه شو چې پلار مو چې ښه تا لکه مطلب موږ په تا دومره سبق وایي ته اوس ایله بیله اردو ته تلل غواړئ او هغه انجینیرینګ او هغه خبرې اترې څه شوې. بیا زما مشر ورور چې دی هغه په هغه وخت کې په لنډن سکول اف اکنامکس کې و، نو زما اکنامکس هغه هم یو شوق و، د هغه سره به داسې لږ ډېر ډسکشن یاد کېدو. نو ما په انټرنیشنل اسلامیک یونیورسټۍ کې بیا په اکنامکس کې اډمیشن وکړو. خو بیا لا پیسې ما داخلي کړي نه وې چې هلته کې یو ملګری زما یو کزن و، د هغه ملګری راغی او هغه وی چې ته پټرولیم انجینیرینګ ولې نه کوې؟ نو بس بیا د پلار د مخې دې خبرې اظهار مې وکړو. هغه وی چې داسې کویټه کې یونیورسټي ده او بیا لکه ناڅاپانه هغه هر څه پاتې شو او لاړم انټي ټیسټ مې ورکړو، بیا هلته اډمیشن وشو. خو ما د یونیورسټۍ کې دا ریلایز شوه چې زمونږ په سکولونو کې میتھمیټکس چې دی دا ټیک نه ټیچ کیږي او موږ په یونیورسټۍ کې هم په نوټسو پسې او په دې پسې ګرځېدل. نو ما بیا ملګرو ته د دې خبرې اظهار وکړو چې زه کله د یونیورسټۍ نه فارغه شم، نو چونکې پیټرولیم انډسټري کې پیسې ډېره زیاته ده، نو ما زه 5-6 کاله جاب وکړم، پیسې به جمع کړم او بیا به یو سکول سټارټ کړم. نو بیا چې زه فاینل سیمسټر کې وم بیا هغه ټایم نه تیاری وغیره ما د سکول شروع کړی و او بیا الحمدلله هغې ته پکې ضرورت رانغی او اوله کې خو کور د طرفه ریزسټنس و، پلار دونه ریزسټنس نه کو، ورونو طرفه ریزسټنس و، هغه هم په ما خفه کېدل چې یاره د خو مطلب سبق وي ښه ډیګري ده ورسره واي ناټ جاب. بیا چې کله ما د جاب میلاو شو نو ما بیا پلار ته دوباره کېناستم او پلار ته مې وویل چې لکه زما شوق دا دی چې زه لکه په دې فیلډ کې ایجوکیشن کې زه کار وکړم. زما پلار بیا ما ته وی چې بس لاړ شو. دغه ټایم کې ډاکټر ظفر اقبال صاحب انګلینډ نه پی ایچ ډي کړې وه، هغه هم راغی. نو هغه هم چې زما کله دا ویوز واورېدل نو هغه هم ډېر خوشحاله شو او هغه وی چې زه په تا په دې کې سپورټ کوم. نو بس بیا موږ په جمع باندې هغه بیا موږ هغه وی چې زه خود نشم کولی، زه خپله یونیورسټۍ کې پروفیسر یم او فاینانشلی ستاسو سپورټ پکار دی، زه هغه په دې کې وکړم. بیا د لرنر سکول بنیاد موږ کېښودو. د خپلې ادارې د روښانه مستقبل لپاره پښتون لارښود ټیم سره رابطه وکړئ.